اللهم محمد في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله. دیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د سیرت شپږمه برخه. په تیره برخه کې موږ دا بیان کړی وو چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خط و کسرا باچا ته ورلی دی ډیر په قهر شو، ځکه کسرا په هغه وخت کې د مخ د مځکې یو لوی باچا و. خدا خبره ډیر عجب او تشکاره سوه چې څنګه د عربو څخه یو سړی ما ته دعوت کوي او ما د خپل ځان تابع کوي. مګر دې موضوع ته ډیره په سپکه وکتل، نو د نبی علیه الصلوۃ والسلام د نیولو او د راوستلو دپاره یې لښکر نه ولېږئ، بلکې د یمن والی او د یمن باچا بازان ته یې حال ولېږئ. ولهلته په جزیرة العرب کې یو نفر پیدا سوی دی او غواړي چې زه د ده متابعت وکړم، دغه نفر ما ته راولېږه. بازان هم د جزیرة العرب خلک ډیر ضعیفه وویل، فقط یو دوه نفره یې مدینې شریف ته ورولېږه. ولورسئ او دغه نفر ته ووایاست چې د لښکر د لېږلو او د جنګ کولو ضرورت نشته، بې له ځنډه او بې له عذره ځان تسلیم کړه. مسلمانان ډیر ضعیف ورته ښکاره کېدل او دوی خپل ځان د دنیا لوی قدرت او قوت بلل. دغه دوه نفر مدینې شریف ته ورسېدل، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلل او ورته ویل زموږ سره بازان ته ولاړ سه او هغه دې بیا کسرا باچا ته لیږي، ځکه کسرا ته غوښتی. رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمیل تاسې نن شپه استراحت وکړئ او ستاسې جواب به سبا درکړم. خلک چې سبا د جواب اخیستلو دپاره نبی علیه الصلوۃ والسلام ته رالل، رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل بازان ته ووایاست چې زما رب نن شپه ستا رب کسرا در ووژي. دا کسرا دوی د خدای په نظر باندې ورته کتل، کسرا یې دا دومره قدر کوي او د کسرا یې دونې عزت کوي لکه خدای، بلکې خدای هم بلی. نو نبی علیه السلام نن زما خدای الله جل جلاله ستا خدای چې کسرا دی هغه یې در مړ کړي. نفر وویل ولکه کسرا نن شپه وژل سوی وي نو دا خبر تا ته چا راوړ؟ د پارس څخه تر مدینې شریف پورې تقریبا د یوې میاشتې لار ده چې خبر په یوه میاشت کې را رسیږي، نو ته څنګه دی ژر خبر شو؟ رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وویل ول د الله جل جلاله د طرفه څخه ماته وحی راغلی. نفر وویل ول موږ ته ستا دغه جواب دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وویل هو، ولاړ سئ او بازان ته دا حال ووایاست. دوی هم رهي سول تر څو چې یمن ته ورسېدل او بازان ته دا بیان وکړي چې موږ ورته ویل چې ځان تسلیم کړه، ده وویل چې کسرا ووژل. تر دغه وخته پورې د کسرا د وژلو خبر د پارس څخه یمن ته نه و رارسېدلی. بازان پوښتنه وکړه چې دا کومه شپه وه چې ده دا درته وویل چې کسرا ووژل. هغه شپه چې دوی وروښوله چې فلانکۍ شپه وه، نو بازان وویل ولې انتظار وکړي. پس له 14 ورځو یمن ته خبر راورسېدی چې کسرا په فلانکۍ شپه باندې د خپل زوی د طرفه ووژل شو. نو دغه شپه چې دوی حساب وکړي دا عیناً هغه شپه وه چې رسول صلی الله علیه وسلم دوی ته ویلي ول چې نن شپه کسرا ووژل شو. نو بازان وویل چې قسم په الله دغه معلومات بې له نبي څخه بل چاته نه کېږي. بازان ایمان راوړی او مسلمان شو. نور پارسیان چې په یمن کې موجود ول هغه ټول د بازان د مسلمانېدو په سبب د بازان سره مسلمان شو. او بازان وویل تر دې وروسته موږ د مدینې شریفې د حکم تابع یو نه د فارس. نو تر دغه وروسته یمن او د هغه حکومت د رسول صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو د حکم تابع و. د بازان الفارسی رضی الله تعالی عنه په مسلمانېدو سره اسلام یمن ته داخل شو او رسول صلی الله علیه وسلم هم دغه بازان د وفات تر وخته پورې پر یمن حاکم پرېښود. کله چې بازان وفات شو بیا د زوی شهر د یمن باچا شو او رسول صلی الله علیه وسلم هم پر د حکومت باندې دغه شهر پرېښود، تر څو چې اسود عنسی په نامه باندې یو سړی په یمن کې پیدا شو او د نبوت دعوه وکول. بیا د بازان زوی شهر ووژه او د یمن حکومت یې ونیو.
دغه واقعه د رسول صلی الله علیه وسلم د حیات او د ژوند په اخر وختو کې پیښه شوه چې وروسته به په تفصیل سره درته بیان او د رسول صلی الله علیه وسلم عادت دا و چې کم باچهان چې په اسلام مشرف کېدل هغه پر خپل حکومت پرې شول. نو دا هغه معلومات وو چې یمن څنګه د فارس په حکم کې داخل شو او بیا څنګه د فارس د حکم څخه ووت او په اسلام کې داخل شو. اوس به یو بل قصه درته بیان سي چې دا قصه هم د سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند پورې تعلق لري. او دا قصه د قصي ابن کلاب قصه ده چې دا قصي ابن کلاب د رسول صلی الله علیه وسلم څلورم نیکري د مکه مکرمه څخه د خزاعه د قبيله استل. تاسو ته به هغه د مخه بیان اوسو او هغه به یاد وي چې د جرهم قبیله څنګه د یمن څخه مکه مکرمه ته راغله او اسماعیل علیه السلام چې د ابراهیم علیه السلام زوی د دې قبیله څخه شزه وغوښتل او اوس دغه موجود عرب مستعرب د اسماعیل علیه السلام او د جرهم المسیان دي او د مکه مکرمه امریت او اداره د دوی په لاس کې. او بیا د خزاعه قبیله د جرهم پر قبیله او د اسماعیل علیه السلام پر مسیانو حمله وکول چې په جنگ او په زور د مکه مکرمه حکم دین واخیست. که څه هم د اسماعیل علیه السلام المسیان دالت په مکه مکرمه کې اوسېدل خو قدرت او د شی اختیار نه درلودل بلکې حکم او امریت ټول د خزاعه د قبیله. او دا بیان مهم درته وکي چې د خزاعه د قبیله مشر عامر ابن لحی څنګه د دوی دین ته تغییر ورکړ او شرک په داخل کړ. دغه د خزاعه قبیله تقریبا 1500 کال پر مکه مکرمه حاکمیت درلودي خو په دغه موده کې د اسماعیل علیه السلام د اولادې بیا هم زړه غوښتي چې خپل قدرت خپل لاس ته راوړي ځکه چې مکه مکرمه اصلا د دوی تر حکم لاندې و. مګر دا کار په وسه نه و ځکه دوی جنگي قدرت نه درلودي ترڅو چې د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې او په قریش کې د قصي ابن کلاب په نامه سره یو نفر پیدا شو. د اسماعیل علیه السلام په اولاده کې یو نفر دی پهر په نامه باندې چې دغه پهر لقب قریش او د ټولي اولادې ته قریش ویل کېږي. کله چې قریش ذکر سي نو مقصد یې دغه پهر اولاده او پهر د اسماعیل علیه السلام د نږدې لمسیانو څخه نو ټول قریش دغه پهر اولاده دي او قصي ابن کلاب هم د پهر د اولادې څخه دی. دغه قصي ابن کلاب ته الله جل جلاله ډیر مال او ډیر غنا ورکړو. خپل قوم کې ډیر مشر او سردار بیا د حلیل د لور سره واده وکړ چې دغه حلیل په دغه وخت کې د خزاعه د قبیله او مکه مکرمه عمومي مشر او رئیس دی. واده نور هم د قصي ابن کلاب شرف ور زیات کړ ځکه یو خو د قصي ابن کلاب د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه او بل د شزه د خزاعه د قبیله او د مکه مکرمه د رئیس لور او په عین وخت کې ډیر غنی او مالدار هم خپل قوم کې مشر او د عزت خاوند. کله چې دغه قصي اولادونه زیات سول نسل ډیر شو نور هم عزت او دبدبه زیات شو. نو دا فکر ورسره پیدا شو چې د خپل پلرو ملک او حکم بیرته لاس ته راوړي. په دغه وخت کې د خسر چې حلیل نومېدی او د خزاعه د قبیله رئیس مړ شو. قصي ابن کلاب اعلان وکړ چې دی به د دې بعد د مکه مکرمه مشر او سردار د دې کار د پاره د خپل ورونو د اکا زامنو او خپل قوم څخه مرسته وغوښتل. هغه هم مرسته وکړه او خلک د مرستې او کومک کولو لپاره راټول شو. اوس نو په مکه مکرمه کې د جنگ لپاره دوه لښکر جوړ شول. یو د قریشو د قصي ابن کلاب لښکر دی او بل د خزاعه د قبیله لښکر. جنگ پر شرف او د مکه مکرمه پر حکم. کله چې جنگ شروع شو د دواړو طرفو سره ډیر کسان ووژل شول. خلکو چې دا قتل او وژنه ولیدل نو عادل او په خلکو ته د صلح لپاره د دوی په منځ کې مداخله ورکړل شو چې باید چې زموږ په مابین کې پوهان کسان او شاعران وګرځي او زموږ دوه قومو په مابین کې او قبیلو په مابین کې د جنگ اور مړ کی.
او دوی په خپل مابین کې سره وویل چې باید بې له جنګه د منصفانو په حکم باندې فیصله وکړو. بیا نو دواړو طرفونو د دریم یا د منصف په حکم باندې اتفاق وکړي او یو داسې سپین ږیری سړی د ځان دپاره منصف وټاکئ چې هغه ډېر هوښیار او د عربو د پوهانو څخه و. د دې سړي نوم چې د دوو قبیلو د دوو لښکرو په مابین کې جوړه کړي د هغه نوم یعمر ابن عوف. نو دواړو قبیلو پر دې باندې اتفاق وکړي چې د یعمر ابن عوف په فیصله باندې به موږ راضي یو او د هغه حکم ومنو. او دواړو طرفو ډېر شدید قسمونه هم یاد کړي چې دغه یعمر چې هره فیصله وکړي بې له کوم دلیله به یې منو، هېڅوک د ده پر حکم اعتراض نشي کولی. پر دغه اتفاق او قسمونه او شاهدان هم ودرول. اوس نو ټول خلک دغه یعمر ته راټول شول او د مدعیانو څخه هر یو غواړي چې خپل دلایل ووایي. اول قصي ابن کلاب وویل ول مکه مکرمه زما د پلرو ملک دی، اسماعیل علیه السلام زما نیکه دی او هغه اول سړی دی چې په مکه مکرمه کې اوسېدلی دی. زمزم هم الله جل جلاله د هغه دپاره پیدا کړی دی. کعبه شریفه هم هغه جوړه کړې ده. د خزاعه قبیلې دا ملک په زور لاندې کړی دی. او دا صحیح خبره ده چې خزاعه قبیلې 500 کاله دلته حکم کړی دی، خو دوی د اولې ورځې د زوره څخه کار اخیستی دی او د بل حق یې خوړلی او دغه کعبه شریفه هم زما نیکه جوړه کړې ده چې ابراهیم علیه السلام. او بیا د قصي ابن کلاب وویل چې اوس نو د خزاعه خپل دلیل ووایي، مګر د خزاعه د قبیلې سره د یادولو وړ دلیل نه و، ځکه رښتیا هم دوی ټول شیان په زور او په غصب سره ونیول. اوس یعمر حکم او فیصله کوي، ټول خلک د حکم د اورېدلو په انتظار دي او چپه خوله دي. یعمر وویل چې د مکې مکرمې ټول شان د قصي ابن کلاب چې هغه شان دا و: رفاده، سقایه، سیدانه، حجابه او کسوه او ندوه دي. هر امر او د هرې واقعي فیصله به په قصي ابن کلاب پورې تعلق لري او خزاعه لره په مکه مکرمه کې هیڅ اختیار او تصرف نشته. په دې فیصله سره ټول شان د خزاعه د لاسه څخه ووتل او هر څه د قصي ابن کلاب په تصرف کې شول. د ټولو عربو ټول شرف د ده لاسته ورغلی. اوس نو قصي ابن کلاب بې له اختلافه د مکې مکرمې عمومي مشر شو او خزاعه هم د مکې مکرمې ټول تصرفات ده ته تسلیم کړل، ځکه وعده یې کړې وه او قسمونه یې یاد کړي. قصي ابن کلاب چې ډېر سخي سړی و، د حاجانو ټول مصرف یې د خپله ماله څخه کوی. د حاجانو دپاره یې اوبه او خواړه خاص ده برابرول. په دغه سخا سره د ده نور قدر هم زیات شو او د خلکو په زړو کې محبت زیات شو. قصي ابن کلاب کعبې شریف ته نږدې د قریشو د ټولنو او د مشورو دپاره یو ډېره لو خونه او یا سالون جوړ کړ چې نوم یې دارالندوه دی. نو دا دارالندوه یو تعمیر و چې په هغه کې د قوم اجتماعي مجلسونه او مشورې کېدې. دغه دارالندوه داسې ځای و چې د اهل مکې ټولې فیصلې په دغه ځای کې کېدې. د قریشو په منځ کې هیڅ عهد او اتفاق بې له دغه دارالندوې بل ځای نه کېده. حتی د نورو قبایلو سره هم هر قسم وعدې او فیصلې، قراردادونه او عهدونه په دغه دارالندوه کې کېده. هیڅ مشوره د جنگ او د صلح فیصله بل ځای نه کېده بې له دغه ځای څخه. دا کار نور هم مخ ته ولاړی حتی تر داسې وخته پورې چې په مکه مکرمه کې هیڅ چا بل ځای واده هم نه کوئ، مګر په خاص په دارالندوه کې به د واده مېلمستیا برابروله چې دې دارالندوه ته دار قصي ابن کلاب هم ویل کېدی. دا هغه دارالندوه دی چې بیا په آخر کې د رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت په ورځو کې قریش راټول شول او د قریشو مشرانو په دغه ځای کې د رسول صلی الله علیه وسلم د وژلو فیصله هم دلته وکړه. او دا هغه کور دی چې دلته د مسلمانانو په مقابل کې د جنگ فیصلې کېدې. مقصد دا چې د عربو او د قریشو ټول حکم او شرف په دارالندوه کې و. ټولې فیصلې په دغه ځای کې کېدلې او د دغه کور مؤسس او بانی قصي ابن کلاب چې دغه قصي ابن کلاب د رسول صلی الله علیه وسلم څلورم نیکه. کله چې قصي ابن کلاب سپین ږیری شو او ضعیف شو او ورمعلومه شوه چې اوس مې مرګ را نږدې دی، نو یې په خپلو اولادو کې وکتل چې ټول په مکه مکرمه کې د خپلو اخلاقو او پوهې په سبب ډېر د قدر او د عزت او د شرف خاوندان دي.
بیله یوه زویه څه ده چې د هغه زوی نوم عبدالدار و. دا ډېر دی خپ چوپ سړی و، یعنی نه د په چا کې چورت وای او نه بل چا په ده کې چورت وای. نو قصي ابن کلاب د ځان سره فکر وکړي چې نور ټول اولادونه مې په خپله د عزت خاوندان دي، یو عبدالدار چې تر ټولو مشر هم دی په خلکو کې عزت نه لري. نو راسه د مکې مکرمې مشرتوب ده ته ورکړه چې دی هم په دغه مشرتوب د عزت خاوند شي. قصي ابن کلاب وصیت وکړي چې تر ما وروسته د مکې مکرمې ټول مشرتوب د عبدالدار دی. نو کله چې قصي ابن کلاب مړ شو زامنو یې هم ټول منصبونه عبدالدار ته پرېښول. مګر کله چې بیا عبدالدار مړ شو بیا نو د قصي ابن کلاب په زامنو کې د مشرتابه وظیفې په خپل منځ کې سره تقسیم شوې. د عبدالدار اولادیت ته سیدانه او حجابه ورپرېښول، د عبدمناف او د ده اولادیت ته چې بني هاشم دي سقایه ورپرېښول، او دا رقم د قریشو هرې قبیلې او هرې پښې ته جلا جلا وظیفه ورکړل شوه. د قصي ابن کلاب یو زوی عبدمناف نومېدی چې د دغه عبدمناف بیا هاشم او مطلب او نور زامنو. د هاشم د اولادیت دې څخه یو هم شیبه دی. دغه د شیبه پلار چې هاشم و تر مکې مکرمې د باندې د نورو عربو څخه یو ښځه وغوښته چې هغه عرب د بني عدي ابن نجار په نامه باندې یادېدل. نو د دې قبیلې څخه یو داسې ښځه وغوښتله چې د شرف او د عزت خاونده وه. څرنګه چې دې ښځې په خپل قوم کې ډېر لوړ مقام او عزت درلودی، نو دا هلته په خپل قوم کې چې دا په مدینه شریفه کې وله اوسېدل، او هاشم به هلته ورتلی. د واده د شرطو څخه یو شرط دا هم و چې طلاق به د دې ښځې په اختیار کې، ځکه دا ډېره شریفه او مالداره او د عزت خاونده وه. د دغه ښځې سره د هاشم ابن عبدالمناف زوی پیدا شو، او د دغه زوی نوم یې شیبه کښېښود. څه موده وروسته هاشم مړ شو چې د دې شیبه پلار، او شیبه د خپلې مور سره تر مکې مکرمې د باندې اوسېده. کله چې د هاشم زوی شیبه د بلوغ سن ته ورسېدی او د بلوغ وخت ته ورسېدی، نو د دې شیبه اکا چې مطلب نومېدی او د هاشم ورورو د شیبه مور ته ورغلی او ورته ویل چې زه هلک را سره بیایم. هغې ورته وویل څنګه یې بیایې؟ دا خو زما زوی دی د شیبه، دی باید چې زما سره د لې پاتې. مطلب وویل چې زوی دی اوس غټ دی او د سړیانو په درجه کې دی، او دی په خپل قوم کې د سردارانو او د اشرافو په درجه کې دی. د قصي ابن کلاب د زامنو څه دی. د ده دپاره دا نه ښایي چې بې له مکې په بل ځای کې واوسېږي، ځکه هلته په مکه مکرمه کې د ده شرف او عزت، احترام او مقام شته د خلکو په نسبت. ښځې چې د شرف او د سردارۍ نوم واورېدی، نو یې وویل اختیار به ده ته پرېږدم چې ستا سره ځي او که زما سره پاتې شي. کم وخت چې یې اختیار و شیبه ته ورکړی، ده وویل د اکا سره ځم، ځکه دی پوهېدی چې هلته شرف او عزت شته، او ده ته هم دغه شرف ډېر ارتباط درلودی. که څه هم دا شیبه د عمر په لحاظ باندې کشر و، خو د شرف په قدر باندې پوهېدی. اوس نو شیبه د خپل اکا سره د هغه پر اوښ تر شا ورسره سپور. هغه وخت عادت داسې و چې خلکو به همیشه نوي مریان رانیول. نو کله چې دوی مکې مکرمې ته داخل شول او خلکو شیبه د مطلب تر شا ولیدی، نو د خلکو دا خیال شو چې مطلب نوی مری رانیولی. نو یې شیبه ته عبدالمطلب وویل، یعنی د مطلب مری. که څه هم وروسته خلکو ته دا معلومه شوه چې دغه د هاشم زوی شیبه دی او د مطلب وراره دی، خو شهرت یې په عبدالمطلب سره پیدا کړ. دغه عبدالمطلب چې اصلي نوم یې شیبه دی او د هاشم زوی دی، او هاشم د عبدالمناف زوی دی، او عبدالمناف بیا د قصي ابن کلاب زوی دی. زموږ د نبی صلی الله علیه وسلم نیکه دی، یعنی د پلار یې دی. خیر عبدالمطلب ځوان شو او واده یې وکړ. د عبدالمطلب اول اولاد چې زوی و هغه حارث نومېده چې د ده تر ټولو اولادو مشر و. کله چې دغه حارث لوی شو او ځوان شو، په دغه وخت کې عبدالمطلب صاحب خوب ولیدی. البته عبدالمطلب نور اولادونه هم درلودل، خو
هغه کوچنیان و. د عبدالمطلب خوب داسې و دی بیده او یو چا پر غږ کړ چې طیبه وکنه. ده وویل طیبه چیشته؟ هغه سړی چې ناره یې پر کړې وه هغه ولاړ. دی په تعجب کې سو چې دا څنګه خوب. دویمه شپه بیا بیده دی یو څوک ورته رالی او ورته وایي چې بره وکنه. دی ورته وایي بره چیشته؟ هغه ناره کوونکی بیا ولاړ. د عبدالمطلب صاحب په زړه کې ور وګرځېدل چې یو قصه سته ځکه داسې تکراري خوب بیا څه نه وي. درېیمه شپه بیا خوب ویني چې یو ناره کوونکی ورته رالی وایي مضمونه وکنه. ده ورته ویل مضمونه چیشته؟ هغه ناره کوونکی بیا ولاړ. اوس نو بالکل د ده یقین سو چې یو لوی او مهم کار سته چې د هغه په باره کې 3 ورځې او پرله پسې خوب وینو. دغسې مکرر خوب په عادي ژوند کې څوک نه ویني. د عبدالمطلب په واسطه دویم وارې د زمزم د څاه کیندل. څلورمه شپه بیا عبدالمطلب صاحب خوب ویني چې یو څوک ورته وایي زمزم وکنه. ده ورته ویل زمزم چیشته؟ دا وار هغه ناره کوونکی نه ولاړی او ورته ویې ویل هیڅ کله نه وچیږي او هیڅ کله نه بهیږي. حاجام به په اوبه کوي او دغه زمزم د وینو او د لرشن په مابینځ کې دی. پر هغه ځای دی چې سپین وزرې کارګاه هلته مشوکه ووي او د میږیانو د کلي سره دی. دا خبره د عبدالمطلب په زړه کې حفظ او یاد شو. عبدالمطلب پوه شو چې دته د زمزم د کیندلو وظیفه ورکول شوه. باید چې زمزم وکني. زمزم په اهل مکه کې مشهوره و اورېدلی و مګر ځای چاته نه ور معلوم چې چیر دی. او دا هم د دوی دپاره یو مشکله او ناممکنه وه چې د کعبې شریفې ټول اطراف د زمزم د پیدا کولو دپاره وکړي. مګر اوس عبدالمطلب ته د زمزم په کیندلو سره امر وشو. دغه اشارات او علامات هم ورته وویل شو. نو ځای هم تقریبا داسې سو لکه معلوم. خو دلته عبدالمطلب صاحب ته یو بل تکلیف پیښ شو. هغه دا چې قریشو هیڅ کله وده ته اجازه نه ورکوله چې د کعبې شریفې په شاوخوا کې کیندل وکړي. او دی هم بې له دغه یوه زویه څه چې ځوان دی بل مدافع او مرسته کوونکی نه لري. خو بیا هم چې کله سهار شو نو دی او د ده زوی حارث دواړه له کور څخه راووتل او د کعبې شریفې ته راله چې زمزم پیدا کړي او بیا یې وکړي. اوس په هغه علامو پسې ګرځي چې ده په خوب کې لیدلي. اوله علامه خو دا وه چې د وینو او د لرې په مابینځ کې وي. دویم علامه دا وه چې پر هغه ځای به وي چې سپین وزرې کارګاه هلته مشوکه وو. دریم علامه دا وه چې د میږیتون او د میږیانو د کلي سره دی د کعبې شریفې پر شاوخوا ګرځي. په دغه علامو پسې ګرځي مګر علامې هیڅ نسته. دی پر دغه حال و چې څو نفره رالل. اوس غواړي چې یو غوا د هغه بت سره حلاله کړي چې اساف نومېدی. دا بیان خو مو مخکې درته وکړئ چې اساف او نایله څوک ول او څنګه بتان شول. نو دغه نفرو هغه غوا د اساف سره حلاله کړل. خو غوا ویني د اساف سره توس وي مګر دغه غوا سمه نه وه حلاله سوې. د دې ځایه څه ولاړه سوه او وغورځېده. ویني ځین بهیږي او غوا ځغلي. خلک هم پسې ځغلي. څو بل ځای غوځاره سو. نفر هلته پسې ور ورسېدل. د غوا پاته کار یې هلته ور وکړئ او لرې او کلمې یې هلته ځنډا وکړي. اوس نو عبدالمطلب ته اوله علامه ور معلومه سوه چې دا یې ویني او هغه یې لری یا لرشن. نو د دغه دوو ځایو په مابینځ کې د زمزم څاه دی. خو بیا هم دغه منطقه ډېره لو او پراخه منطقه وه. ده نه سوای کولی چې دغه ټوله منطقه وکړي. نو په دغه ځای کې ګرځېدی چې بله پلا د هغه میږیانو پر شور باندې پېښ شو. خو دا هم هغه دویمه علامه وه مګر دغه د میږیانو ښار هم ډېر لو منطقه نیولې وه او د عبدالمطلب دپاره دا سخته وله چې دغه ټوله منطقه وکړي. په فکر کې دی چې څه وکړي. په دې وخت کې یو کارګر رالی او یا ټپوس رالی چې په وزرو کې یې سپینې بڼکې وي. کارګاه عادتا تور وي ټول تک تور وي. خو دته په خوب کې ویل سوي ول چې غراب اعصم. غراب اعصم په عربي کې هغه کارګه ته ویل کېږي چې په وزرو کې یې سپینې بڼکې وي. دغه کارګه نږدې وه هغه میږیتون ته مځکه په مشوکه ووهله.
عبدالمطلب صاحب پوه شو چې دا هغه د مقصد ځای دی او د هغه ځای په کیندلو یې شروع خو په دې وخت کې قریش پر راټول شول او ورته ویل ول دا څه کوي د عیساب او نایلې په مابین کې مځکه کینی موږ هیڅ کله تاسو اجازه نه درکو چې د کعبه شریف سره نږدې تمځکه وکړي عبدالمطلب وخپل زوی حارث ته ورغښ کړ چې ته دوی را څخه ګرځاو او په خپل عبدالمطلب صاحب په کیندلو باندې مشغول قریش د یو طرفه او حارث د بل طرفه سره اخته دي قریش د کیندلو څخه منع کوي او حارث د دې مخه نیسي عبدالمطلب صاحب خپل کار او په کیندلو باندې مشغول دغه شخړه او کشمکش تر ډیره دوام درلودی څو عبدالمطلب صاحب پر هغه ډبرو پیښ شو چې عادتاً د څا پر خوله شول کېدی او په لوړ आवाज یې ناره کې الله اکبر قریش پوښتنه چې عبدالمطلب صاحب د خپل مقصد شی پیدا کړ قریش پوښتنه ځین وکوله چې ته چی شکنې ډول ول زمزم عبدالمطلب صاحب نور هم د خپل کیندلو ته دوام شي ورکړي او حقیقتا هم د زمزم صاحب پیدا اوس نو قریش ورته وایي وای موږ دې په دغه څا کې شریکان یو عبدالمطلب صاحب ورته ویل ول د چی شریکان یاست تر اوسه پر مزکین دلته نه پرېښول اوس چې اوبه پیدا شوې تاسو شریکان یاست واقعا هم په مکه مکرمه کې د اوبو ملکیت ډېر یو لوی شرف و اوبه په مکه مکرمه کې تر اوسه پورې نه وې او دوی به خپلې اوبه د مکې مکرمې د باندې څخه راوړلې اوس په خپله په مکه مکرمه کې د زمزم څاه ورته پیدا شو خو عبدالمطلب صاحب پر دې ټینګو چې اوبه زما دي نور قریش بیا وایي چې موږ حتما در سره شریکان یو خو دا کشمکش دونه زیات شو چې تر څو تر جنګ سره ورسېد په آخر کې پر دې فیصله وشوه چې په یو دریم طرف باندې به موږ تاسو فیصله وکړو دریم سړی به موږ فیصله وکړو نو بیا سره وویل چې هغه دریم به څوک چې زموږ فیصله راکړي نو بیا اتفاق پر دې وشو چې د بني سعد د قبیلې یو کاهن دی هغه ته به ورځو پر هغه به فیصله کوو دغه کاهن په یثرب کې اوسېدی نو دی حالت روان شو الته چې ورسېدل د بني سعد کاهن خیبر ته تللی نو دی د مدینه شریفه سره چې یثرب دی بیرته د خیبر په طرف باندې راهي شو خیر دوی د کاهن د حکم او د فیصلې لپاره خیبر ته رهي دي خو په لار کې ټول ریګ او غرونه دي د عبدالمطلب او د ملګرو اوبه خلاص د هغه نور قریش سره هم لږ اوبه پاتې وې خو د عبدالمطلب صاحب د ملګرو سره یو مخ ختم شو د ډېری تندې سره پر مرګ ځانونه وسپاره هغه نور قریش ته وویل چې اوبه راکړي هغه ورته وویل چې زموږ سره دونه لږ اوبه دي چې خالي موږ ژوندي په پاتې شو دونه اوبه نسته را سره چې موږ یې تاسو تم ده نو عبدالمطلب صاحب او د ملګرو د ډېر مجبورۍ سره ځانونه پر مرګ وسپارل او سره ویل چې وچ دشتې اوبه نه لرو او د مقصد ځای هم ډېر لري دی بې له مرګه بل شی نه دی نو بیا سره وویل چې اوس څه کول پکار دي نو بیا په دوی کې وویل چې باید چې د خپل ځانو د لپاره قبرونه جوړ مرګ خو حتما راځي مګر دا چې ټول داسې پر دشت پراته یو او حیوانان مخوري تر دې دا شدي چې شخ کړل شو او قبرونه به جوړ کړو هر یو چې د مخه مړ کېدی دا نور به شخوي فقط هغه اخري نفر چې په اخر کې مړ کېږي هغه به بل شخېدو نو دا نور ورته ول دا شفیق نو د قبرو په کیندلو باندې شروع د قریش ابل ډله هم ورته ګوري چې د قبرونو او د مرګ انتظار کوي خو بیا د عبدالمطلب صاحب زړه طاقت نه وکړي ولدانه د سید چې موږ ناست یو او د مرګ انتظار کوو دا عجز دی او تسلیمېدل تر څو چې ژوندي یو نو باید په اوبو پسې وګرځي دوی بیا د اوبو د پیدا کېدلو لپاره ولاړ شو په دغه وخت کې د عبدالمطلب صاحب اوښ مځکه په پښه ووهل او د مځکې څخه اوبه راووتې دوی په تلوار پر راټول شول او اوبه یې وچښلې کله چې د دوی ضرورت پوره شو نو هغه نورو قریش ته ورغږ کړل
ولراسي اوبه وچشه هغه امرالل او اوبه وچشه او خپل لوش یې ډک دلته نو هغه نور قریش عبد المطلب صاحب ته وویل چې څنګه چې تا ته الله جل جلاله په دې وچ دشت کې اوبه درکې نو زمزم هم ستا دی او الله تا ته درکړی دوی پوسو چې دا د الله له طرفه یو اشاره ده چې زمزم د عبد المطلب دی نو زمزم یې دته وپرېښود او د کاهن د طرفه څخه هم بیرته راوګرځېد نو چې په دغه فیصله سره بیرته سقایا چې د حاجانو اوبول دي او د زمزم د څا ملکیت دی بې له اختلاف د عبدالمطلب سو او د زمزم تصرف د عبدالمطلب او د هغه د اولادې سو الله